ویښتیا، روښانتیا او بدلون. ویښتیا، روښانتیا او بدلون. څېړنوال ښاغلي عبدالغفور لیوال د مقالو ټولګه ده چې په بېلابېلو موضوعګانو یې خپل نظر اچولی دی. تاسو سره یې شریکوو د خان شهید یوټیوب چینل د لارې. موږ سره اوسئ. ولې کورنۍ جګړه اتل نه لري؟ د ویښتیا، روښانتیا او بدلون 4مه مقاله ده چې ښاغلی عبدالغفور لیوال داسې وایي: څه موده وړاندې د جګړې او سولې په اړه په یوه جدي بحث کې یوه ښاغلي وویل: په لمریزو 1970 کلونو کې موږ نه جنګېدو بلکې جنګول کېدو، ځکه خو د هغو جګړو پړه زموږ پر غاړه نشي غورځېدلی. دا د افغانستان د دښمنانو کار و چې موږ یې سره وجنګولو. ستونزه دلته دا ده چې له بده مرغه د افغانستان جګړې هیڅکله په اخلاقي، عاطفي او ان منطقي تله کې نه تلل کېږي. او که نه، آیا له عاطفي او اخلاقي پلوه تاسو دغه ښاغلي ته برایت ورکولی شئ؟ کافي ده چې د لسهاوو زرو انسانانو د وژلو او نیمایي هیواد ورانېدلو په پایله کې یو سړی اوږې پورته وغورځوي او ووایي: موږ د بل په لاس جنګول کېدو، نو زموږ ګناه څه ده؟ او تاسو هم ورته وخاندئ چې دا غریب خو رښتیا وایي. بس نو په جګړه کې هو حلوا نه ویشل کېږي، یعنی په ټولو هغو وژنو او ورانیو پسې توره بلا. په کورنیو جګړو کې ښکېل اړخونه ستاسې عاطفي، اخلاقي او منطقي پوښتنو ته ځواب نه لري. د هغو ځواب زور دی، وسله ده، او که لږ موږ راوپاروه نو همدا اوس مو هم وژلی شي، دسیسه درته جوړولی شي او په داسې غم مو ککړولی شي چې د خپل ځان په غم کې شئ او دوی درنه هیر شي. ښه، زه به دا درسره ومنم چې په تیرو پسې بیل نه راخیستل کېږي، او تیر په هیر خدای مو دې اخره خاتمه نه خرابوي. مګر ستونزه دلته نه ده. که تیرو جګړو ته توجیهات پیدا کړو نو همدا نن روانې جګړې هم توجیهات پیدا کولی شي. پخوا هم ګاونډیانو د عقیدې په نامه ځینې افغانان د ځینې افغانانو په وړاندې جنګول، او نن هم همدغه تراژیکه کومیډي روانه ده. نن هم یو شمېر افغانان د نورو افغانانو په وړاندې جنګول کېږي، او خبره هم هغسې د اسلام او کفر په نامه روانه ده. اوس که روانه جګړه غن دی، نو د نن جګړه مار درڅخه پوښتي: پرونۍ جګړې دې څنګه هېرې کړلې؟ همداسې به دا هم یوه ورځ هېرې کړې. او څرنګه دی چې د پرونۍ جګړې جګړه ماران د اتلانو په توګه ومنل، ما به هم د اتل په حیث منې، ځکه ګاونډی هم هغه ګاونډی دی، استخباراتي دستګاه یې هم هغه ده، او د جګړې نوم هم هغسې دین او عقیده ده. نو ولې پرونۍ جګړه ښه او نننۍ بده ده؟ ولې پرونۍ جګړه ماران اتلان او ننني خاینان دي؟ او که پرونیو ځان په زوره در باندې منلی دی، نو زه خو هم له چا کم نه یم، په زوره دې ځان پر پلار هم منلی شم. بس ملت به اله همدغه دعوې کوي او وژل کېږي به، ورانېږي به او سېځل کېږي به. ټوپک به د پردي وي، ګوتې به د افغان، او چې افغانه ګوته ماشه راکاږي، هاخوا به افغانه سینه سورۍ کېږي. او جنگ به د دین په نامه وي، شهید به د زنکدن پر مهال د شهادت کلمه نیمګړې ادا کوي، او هغه چا چې ډس کړي هم کله چې ګولۍ د خپل هیوادوال پر سینه لګیږي، له خوشحالۍ څخه به د الله اکبر چغې وهي. افغان غمیزه یوازې دا نه ده چې ښارونه او اقتصادي بنسټونه یې ونړېدل، لویه ستونزه د اخلاقي بنسټونو د نړېدو ده، د عاطفې له منځه تلل او بې معنا کېدل دي.
هیڅ جګړې د اخلاقي او عاطفي مشروعیت نه پوښتل کیږي. هیڅ جګړه مار په دې نه ځورېږي چې ماشومان یې وژلي او یا یې افغانه مېرمن سرتورې کړې ده، ځکه هغه ډاډه کړی شوی دی چې جګړه یې د دین لپاره ده. عجب ملت دی چې د دین په نامه هر څه پرې کېدلی شي. د ملي ستونزه تر هغو پورې له منځه نه ځي چې د افغان په لاس د افغان وژنې کرکجن عمل ونه غندل شي. دا که پرونی افغان وژنه وي او یا هم نننی، سبا به هم د نن ورځې وژونکي ځان ته د اتلولۍ القاب غواړي، په زوره به یې غواړي. او که ترې وپوښتې چې ولې دې افغان وژل، نو درته وایي به مونږ خو نه وژل، نورو را باندې وژل، نو مونږ څه ملامت وو. پوښتنه بیا هم دا ده چې دا ولې تر څو به نور موږ په یو بل وژنې. هیڅ ډله وګړي ان تش په نامه مشر حق نه لري چې د افغان په لاس د افغان وژل توجیه کړي. اخلاقي، حقوقي او کوم بل دلیل ورته پیدا کړي. د تاریخ، ټولنپوهنې او بشر پیژندنې په بحثونو کې د جګړې په اړه علمي بحثونه شته دي. د دې بحثونو پوښتنې په لاندینۍ توګه رامنځته کیږي: آیا جګړه مشروعیت درلودلی شي؟ تر هغو چې د ځینو ځواکمنو هیوادونو لخوا د کمزورو هیوادونو د لاندې کولو تنده شته. د کمزورو هیوادونو د ملي دفاع جګړه مشروعیت درلودلی شي. هغه هم یوازې د بهرنیو یرغلګرو په وړاندې د ملي حریم د ساتنې تر بریده د رسمي او ملي ځواکونو جګړه او دفاع چې خپل هیواد او هیوادوال ته یې هیڅ زیان ونه رسیږي. تر دې ورهاخوا کورنیو جګړو خپل مشروعیت د تل لپاره له لاسه ورکړی دی. هیڅ ډله د سیاسي ځواک د ترلاسه کولو لپاره د جګړې حق نه لري، ان چې د ټولنیز عدالت رامنځته کولو لپاره هم جګړه مشروعیت نشي درلودای، بلکې د دې لپاره مدني او پر عدم تشدد ولاړه مبارزه کافي ده. ستونزه دا ده چې موږ د پردیو پر وړاندې خپله جګړو ته مشروعیت لټوو. ټولو افغانانو د پردیو په وړاندې جګړې ته په میړانه ردنګلي دي. ښایي دا یې حق هم وي، خو خبره په کورنیو جګړو ده. دې جګړو ته څنګه پرتوګ ورواغوندئ؟ زموږ په سیاسي ادبیاتو کې د خپلو هیوادوالو وژلو ته کوم نوم ورکولی شئ؟ د روسانو په وړاندې جګړه روانه وه، خو افغانانو پکې د خپلو هیوادوالو سټې وویستې. ورشئ احصایه واخلئ چې په تیرو 40 کلونو کې د افغان په لاس افغانان ډېر وژل شوي، او که روسان، پاکستانیان، امریکایان او یا انګریزان یا نور دغه رنګې کفار. روسان، امریکایان، انګریزان او پاکستانیان په دې جګړو کې د خپل وژل شویو احصایې لري. ټول یې راټول کړي تر 100,000 پورې نه رسیږي، خو په دې 40 کلونو کې نږدې 4 میلیونه افغانان وژل شوي دي، ټاپیان یا مایوبین شوي دي. تر 10 میلیونو ډېر بې کوره شوي دي، کډوال شوي دي، او نږدې 90% کې ټول نفوذ د یوې مړۍ ډوډۍ د احتیاج تر برید رسېدلی دي. خواشیني دا ده چې د دې غمیزې لویه برخه افغان پر افغان راویستلې ده. تیری پردیو پیل کړی او بیا په خپله د خیر په غونډۍ ناستی او ښه په خوند یې د افغان په لاس د افغان وژنې سیل کړی دی. ما د دې لیکنې پوښتنه دا نه ده چې موږ ولې د روس، پاکستانیانو، امریکایانو او انګریزانو په وړاندې جګړه کړې ده. زما پوښتنه دا ده چې ولې مو په لوی لاس خپل ماشومان، ښځې او سپین ږیري وژلي دي، او تر دې ټولو مو ډېر وژلي دي، او پرته له خواشینۍ او خفګانه مو ولې وژلي دي. پایله: د افغانانو په ذهنیت او شعور کې د خپلو هیوادوالو مرګونه او زخمونو داسې بد حال جوړ کړی چې نور نو د خپل او پردي په وړاندې د جګړې اتلان په یوه ترازو کې تلي. ان د هغو نمورکیو سرتیرو او ریښتونو اتلانو اتلولۍ ته هم زیان اوښتی چې په تیرو 40 کلونو کې د هیواد له خپلو او پردیو څخه ساتلی،
چې د دوی له برکته ماشومان ښوونځیو ته تللي او بزګرانو په خپلو ځمکو غنم کرلی دي. هغه سرتیري چې د مشروع حاکمیتونو لخوا یې رسمي یونیفارم اغوستی او د هیواد ساتلو رسمي لوړه یې کړې ده. خو اوس نه ټوپک لري چې ځان په زوره پر ولس ومني او نه هم داسې زور او زر چې د اتلولۍ تمغه پرې د جبر له بازاره واخلي. د کورنۍ جګړې یوه بله بې منطقه مشروعیت پلټنه دا وه چې زه ځکه د الف پردي لمنې ته ورغورځېدلی یم چې ګواکې د پردي په وړاندې وجنګېدلی شم. د کورنۍ جنګ دوو اړخونو ډېر ځله پر دې هم نندارې وهلې دي چې زما د دښمن لوري له پردي څخه غوره دی ځکه د مسلمان دی یا زما ګاونډی دی. د کورنۍ جګړې له لوري ځکه د اتلولۍ د ادعا حق نه لري چې خامخا د یوه بادار په لمن کې پراته وو. د رښتینو اتلانو یوه ځانګړنه دا وي چې بادار نه لري، نه ښه او نه بد بادار، نه کافر او نه هم مسلمان بادار. د رښتینو اتلانو باداران یوازې او یوازې خپل خلک وي چې د دوی له برکته خوندي او خوشحاله ژوند ولري. د سولې ساتونکو، د ښوونځیو، کرنیزو ځمکو، ملي او ټولنیزو شتمنیو د پاسدارانو او ځورېدلو خلکو د ژوند ژغورونکو ملي ځواکونو اتلواله د خلکو په زړونو کې ده. له دوی پرته هر چا چې د خپلو هېوادوالو په وړاندې د جګړې لپاره پردي ته د مرستې لاس اوږد کړ، هغه اتل نه بلکې قاتل دی. په افغانستان کې کورنۍ جګړې ځکه اتل نه لري چې دغه جګړې مشروعیت او منطق لا بهره راځي.